بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره کورس دی پښتو فولکلور BS پښتو دوېم سمسټر. د پښتو فولکلور په لړ کې زموږ زده کړې روانې دي او نن به موږ د پښتو فولکلور په لړ کې وایو د 5مې هفتې زده کړه چې پکې راځي چې وایو د ادب پېژندګلو. مونږ مشرقي خلکو د ژوند په هره لار د مغرب تقلید کړی دی، نو د ادب څانګه به څنګه بې تقلیده پاتې کېدله. د ادب ټول لوازمات او اصطلاحات مونږ ته د مغربي ادب نه راغلي دي او مونږ خپل کړي دي. د ادب دا لفظ هم د انګریزي ژبې د لیټریچر معنی ده او انګریزي دا لیټریچر لفظ خپله د لاتیني ژبې لیټریټس نه راوتلی او جوړ شوی دی. په انګریزي ژبه کې د ادب یعنی لیټریچر څه معنی او مطلب دی، زه غواړم چې د دې نه وړاندې په مشرقي ژبو کې د ادب معنی او مطلب ولټو او ځان پې پوه کړو. په مشرقي کلتور او ژبو کې په عربي، پارسي، هندي، اردو او پښتو کې دا لفظ ادب همداسې ادب لیکلی او لوستلی شي، خو تر اوسه دا په پوخ دلیل سره ثابته نه شوه چې دا لفظ ادب د کومې ژبې اصلي او سوچه لفظ دی. خو ځینې دلیلونه دا ثابتوي چې دا د عربی لفظ دی او ځینې عربی پوهان او څېړنکاران وایي چې دا د عربی لفظ نه دی، نه خو دا په قرآن کې راغلی دی او نه چېرته په حدیثونو کې مستعمل دی. خو ځینې پوهان د دې حدیث حواله ورکوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې ما ته الله پاک ادب وښودلو. خو د دې حدیث په سند کې هم لا تر اوسه خبرې کېږي، یعنی سند یې قوي نه دی، کمزوری دی او نه د جاهلیت د زمانې یعنی د عربو د جاهلیت د زمانې ادب تر اوسه پورې د دلیل په توګه مستند حسابیږي. او پوهان وایي چې هغه زمانې په عبراني او نه په یمني ژبو کې د ادب ټکي صریحه او ماده موجوده ده. د عربی ژبې او د عربی لغت یو لوی پوهان او استاد طلحه حسین وایي چې دا لفظ ادب د عربی دعاب نه مشتق دی، یعنی دعاب اپوټه شوی او آداب ترېنه جوړ شوی دی. خو بیا د آداب نه په عام ولسي ژبه کې ادب مستعمل او مشهور شوی دی. د عربی د دعاب معنی ده دعوت ورکول، د خوراک څښاک دعوت او بلنه ورکول، یعنی میلمستیا کول یا میلمانه پالل چې خپل یو سپېڅلی عمل او عادت دی. نو مطلب ترېنه صرف دعوت ورکول نه دی، بلکې ښه اخلاق، حسن سلوک، ښه تهذیب یعنی ښه تهذیبي اقدار معنی او مطلب ترېنه اخیستی او منلی شي. خو بیا هم دغه پوهان په ښه او په دلیل خبره نه کوي، صرف خپل خیال او رایې دغه ده چې دعاب نه راوتلی دی او د بنو امیه په دوران کې عامې عربی ژبې خپل کړی او ولس عام کړی دی. په دې اړه زموږ پښتون څېړنکار او پوهان صدیق الله رښتین صاحب هم د ادب لفظ د دعاب سره تړلی دی. هغه د دعاب نه دب او دپه لفظونه جوړ کړي دي چې په پښتو کې د ډب یعنی د وهلو آواز معنی او مطلب ورکوي او هغه ډیر په بشپړه توګه د ثابتولو هڅه کړې ده چې د دعاب لفظ د سنسکرت ژبې ټکی دی. د رښتین صاحب د وینا تر مخه د دعاب نه دوب او دوب کلمه جوړه شوې ده او بیا د دې دوب نه دیپا او دیپا نه دیوه چې معنی یې رڼا او نور خورول دي او د ادب معنی هم رڼا جوړیږي یا رڼا خورول دي. نو رښتین صاحب د خپل علم او عقل په زور دا خبره ثابتوي چې د ادب لفظ د سنسکرت ژبې او اوستا ژبې د دبې یا دپې نه راوتلی دی او اوستا چې زموږ د پښتو ژبې اساسي ژبه ده یعنی خور یې بللی کېږي، نو د ادب لفظ هم د پښتو ژبې خپل او سوچه ټکی دی. د پښتو ژبې یو بل استاد او پوهان ګل باچا الفت صاحب په خپل کتاب ادبي بحثونه کې لیکلي چې د ادب لفظ سوچه د عربی ژبې توری دی.
د الفت صاحب د وینا مطابق ادب د عربی ژبې د حزب نه مشتق دی. د حزب معنی دا د یوې اونې یا بوټي خسی کول، یعنی د بوټو تراش خراش کول. کله چې د بوټو نه اضافي او زیاتی جاړ، جنکار یا څانګې او ښاخونه پرې کړي شي، نو هغه بوټی بیا ښه وده کوي. نو دې عمل ته حزب ویلی شي. او چې کومه ونه د زیاتي ښاخونو او جاړ نه صفا او پاکه شي، نو هغه مهذبه شي. او داسې د مهذب یا حزب نه د ادب اصطلاح جوړه شوه، ځکه چې د ادب د لفظ معنا هم دغه د انساني اخلاقو تعلیم او تربیت دی چې انسان ورسره مهذبه شي. نو ځکه په عام اصطلاح او د اولس په ژبه د مهذب نه ادب مشهور او معروف شو. داسې د اردو ژبې پوهان ډاکټر سید عبدالله صاحب چې د عربی ژبې هم عالم فاضل دی وایي چې ادب د عربی د دعاب نه جوړ شوی او مستعمل شوی دی. عبدالله صاحب وایي چې د دعاب د عربو خلکو د ښو اخلاقو علامت او پېژندګلو وه، او د زمانو تېرېدو سره د دعاب ترمنځ نه الف تورې اول سرته راغلو او د دعاب نه ادب یا ادب جوړ شو. او همدا ادب هغه د دعاب معنا او مطلب ورکوي، یعنی ښه او سپېڅلي اخلاق، تهذیب، اقدار او حسن سلوک. داسې د ادب توری په عامه ژبه ولس کې مشهور او معروف شو. د ذکر شوو واړو پوهانو دا رایې او فیصله ده چې ادب د عربی ژبې توری دی، خو دا نه ده معلومه چې اساس یې د کومې قبیلې یا علاقې سره دی. هغه د عربی پوهان استاد طه حسین دا ټکي د عربی یمني لهجې لفظ مني او وایي چې دا د یمنۍ نه د قریشو لهجو ته اوړېدلی دی، او بیا د عربی نه د مشرق نورو ژبو هم په دغه معنا او مطلب سره خپل کړی دی. د دې نه دا معلومه او واضحه شوه چې ادب د عربی ژبې لفظ دی، خو په قرآن او حدیثو کې نه دی استعمال شوی. د دې جاج نه دا معلومه شوه چې د ادب لومبی مطلب دغه انساني عمل او سپېڅلي عادتونه مطلب و چې انسان ورباندې فخر او ویاړ کوي، یعنی ښه رسم و رواج، ښه اخلاق او ښه عملونه. خو د دې لپاره د زده کړې هم ضرورت او حاجت پیښ شو، او دا زده کړه او پوهه په تعلیم تربیت حاصلیږي. د ښه ژوند لپاره د ښه زده کړې ضرورت وي، او د دې ضرورت او حاجت له کبله د زمانې او وخت د تقاضو سره انساني دماغو د ارتقا، د تزکیې نفس او د سکون او خوشحالو د احساسولو لپاره چې څه مواد ولیکلی شول، یا څه د تجربو نچوړ رامخې ته شو، یا څه نوې تخلیق وشو، نو دغه د زده کړې او لارښودنې مواد یا د انساني او نفسیاتي د ژوند کولو معنا او مطلب ټول په ادب لفظ کې ونغاړلی شو. یعنی د زمانې د تقاضو سره د ادب هغه زړه مطلب بدل شو، او د هغه خو اخلاق او تهذیب د زده کړې او علم فهم حاصلول هم په ادب کې شامل شول. د دې نه علاوه هم د ادب پوهانو او استادانو د ادب په اړه ډېر څه لیکلي ویلي دي، ګو چې د هر یو وینا د بل نه څه نه څه توپیر لري، خو په یوه خبره ټول یوه خوله دي چې د ښو اخلاقو، ښو عملونو او د ژوند کولو لپاره د زده کړې او روزنې پالنې لپاره د هلو ځلو نوم ادب دی. کله چې د خوندورې معنی او ګټورې موضوع د ابلاغ دپاره په مهذب انداز، یعنی تهذیب شوي او ترتیب شوي انداز کې د ژبې په کارونه وشي، نو ورته ادبي ژبه ویلی شي. او دغه ادبي ژبه کې ویلی شوي او لیکلی شوي تخلیقاتو او تصنیفاتو ته ادب ویلی کېږي. څنګه چې وړاندې ذکر شوی دی چې موږ په هر لار د مغرب تقلید کړی دی، نو داسې د ادب څانګه هم د دغې تقلیدونو نه خالی نه ده. زموږ ډیرو پوهانو د ادب د زده کړې لپاره د تاریخ تحقیق او تنقید لپاره په انګریزي ادب کې ښه زده کړې کړي دي، او باقاعده لویو پوهنتونونو یې په ادب کې سندونه هم ترلاسه کړي دي. اوس هم خلک انګریزي ادب لولي، زده کړه او استفاده ترې کوي، او د مشرقي ادب اصول او اصطلاحات هم ټول که نه وي نو زیات د انګریزي او مغربي ادب نه خپل کړي شوي دي، او د مشرقي ادب پنګه ټوله هم په دغه انګریزي ادب په اصولو اډانه لري.
د عربی ژبې نه خو موږ ته پته ولګېده چې د ادب معنی او مطلب څه دی او د مشرق نورو ژبو هم په دغه معنی او مطلب سره دغه لفظ ادب هم په دغه شکل او معنو سره خپل کړی دی. راځئ چې اوس د مغربي پوهانو او استادانو تجزیه ولولو چې هغوی د ادب معنی او مطلب ته په کوم نظر ګوري یا څه مطلب او معنی ترې اخلي. لکه څنګه چې وړاندې ذکر شوی دی چې د انګریزي لفظ لټریچر نه معنا او مطلب ادب اخیستی شوی دی او په ولس کې عام او مشهور دی، نو د دې معنی تر لاندې خو د ادب مطلب صرف لیک لوست اخیستی شي، یعنی هغه مواد چې صرف د زړه د سکون او تسکین لپاره لوستی شي، که هغه کتابي وي یا رسالې وي یا ورځپاڼې یعنی اخبارونه وي، او یا که په بل څه هیت کې وي خو چې لوستی شي نو هغه لټریچر یعنی ادب دی. د دې نه لکه د عربی ژبې د لفظ ادب څه عملي روایه او حقدار مطلب نه دی. د ادب په تعریف او تشریح کې مغربي او مشرقي ژبپوهانو او د ادب استادانو ډېر څه ویلي او لیکلي دي. د انګریزي ژبې په قاموسونو لکه اکسفورډ ډکشنري، امریکن هیریټیج ډکشنري او انسایکلوپیډیا برټانیکا او داسې نورو ډیرو ډکشنرو د ادب په کتابونو کې د ادب تعریف او تشریح ډیره زیاته شوې ده. خو زه دلته د اختصار نه کار اخلم او تاسو ته د هغې لیکونو نه څه لږه ډیره خلاصه شریکوم. څه ته چې موږ ادب وایو نو د دې لپاره په انګریزي کې لټریچر لفظ استعمالیږي او دا لفظ د لاتیني ژبې لټریټرا نه ماخوذ دی. په انګریزي کې د دې مشتق لیټر دی چې معنی خط یعنی لیکلی شوي مواد. د ادب لټریچر په اړه چې څه تعریف په کتابونو کې لیکي یا د ژبپوهانو او د ادب د استادانو چې څه نظر رایې یا د هغوی قولونه دي نو هغه موږ په دې ترتیب سره بیانولی شو. د لیکلی شوي کار څه برخه چې د یو قام د ژبې او کلتور په اړه لیک وي هغه په ادب بللی او منلی شي. هر هغه لیکلی شوي مواد چې د تخیل په زور تخلیق شوي دي، هر هغه لیکل چې ورکې فنکارانه خواږه هم وي او د داد او تحسین صلاحیت قدر و قیمت هم لري، هغه لیکلی شوی کار او زیار چې چا څېړنکار او تخلیقکار پس خصوصي موضوعاتو، تحریکاتو، محرکاتو او یا په شخصیاتو تخلیق کړي وي. ټول چاپ شوي مواد که هغه د هر څه په اړه وي سره د تعلیم، علم او حکمت د کتابونو د لیک لوست په لار او واسطه زده کړه او تجربه حاصلول. د لیک لوست هغه ټول مواد چې خلک ترېنه علم حاصلوي یا د یو مضمون او یوې څانګې مواد چې خلک ترېنه خصوصي زده کړه او تجربه حاصلوي. د موسیقۍ آلات، علم او هنر زده کول یعنی د څه فن او هنر زده کړه. په یو نوي تعریف کې دا هم بیان شوي دي چې نن سبا فرانس د اخلي پخلي خصوصي هنر یعنی کوکینګ هم په ادب کې شامل کړی دی. همداسې د مغربي هیوادونو ډیرو ژبپوهانو او د ادب استادانو په خپلو ژبو کې د خپل عقل او فهم په اډانه د ادب تعریف او تشریح په جدا جدا لفظونو او معنو سره کړې ده. د هغې خلاصه موږ څه دا رنګ کولی شو چې په دنیا کې چې د څه په اړه هم فکر شوی او هغه خیال او فکر تر موږ را رسېدلی دی نو دغه ادب دی. ورسره دا هم زیاتوي چې د کتابونو په ذریعه یا واسطه چې موږ ته څومره علم را رسېدلی دی نو دا په ادب کې شامل دی. دا وینا ده د میتیو آرنولډ. د ادب مطلب هغه لیکل دي چې موږ ته د ژوند او د فطرت ښکلا او معنی راښایي او ورکې د ادیب خیالات هم لکه د فنکار په ښه انداز ښکاره شي. هنري وان دبګ. په یوه منظمه طریقه د لیک لوست او بیان ټول کار په ادب یادیږي. رومان جیکولس. د ادب تعریف دومره آسان نه دی خو بس دومره دی چې د ژوند د امروزه حاجت او ضرورت ترېنه زده او پوره شي. سی ایس بویس.
چې کوم لیک لوست د ژوند د پرمختګ لپاره احساسات او خواهشات راپاروي او د ژوند د خلکو د ښکلا پرې وپېژندلی شي، دغه ادب دی. هنري بیلر د یو پوهان وینا ده چې هر لیک که هغه په هر شکل او هر موضوع وي هغه ادب دی، خو ما سوای د حساب کتاب د رجسټرو او د رسیدونو نه. د ادب یو استاد وینا ده چې ډېر ښه پوهېږم چې ادب څه ته وایي، خو چې څوک رانه تپوس وکړي نو بیا نه پوهېږم چې هغه بنده څنګه پوهه کړم. یعنی معنا یې خو اسانه ده، خو که تعریف یا تشریح شي نو بیا ډېر ګران شي، ځکه چې تشریح یې ډېر خوره وره جولی. داسې د هر دور په سوونو پوهانو استادانو د ادب په تعریف او تشریح خپلې رایې او نظرونه لیکلي او څرګند کړي دي، خو لا تر اوسه نه یې چا پوره تعریف کړی دی او نه یې منلی دی، ځکه چې ټول پوهان په دې خبره یوه خوله دي چې د زمان او مکان بدلیدو سره د ادب معنا او مطلب هم بدلیږي. یعنی د هرې زمانې او د هغه وخت د تقاضو سره د ادب تشریح کولی شي، ځکه چې د وخت تیریدو سره سره به د نوي محرکاتو او لوازماتو له کبله د ادب لمنه او جولی پراخیږي او نوي اصنافو او د دودونو له به په سینه کې ځای ورکوي، او د زمانې د بدلون سره داسې ډېر کم شوي دي چې د ادب د پنګې نه به کم شوي وي، خو د وخت سره سره یې پنګه درنه شوې ضرور ده، او د دې له وجې تعریف او تشریح یې منجمده نشي ساتلی، بلکې چې څومره یې پنګه درنیږي او مواد یې سیوا کیږي نو تعریف او تشریح به ورسره ارو بدلیږي. هیله لرم چې نننۍ موضوع د ادب پیژندګلو په هغې کې به تاسو پیژندلی وي چې ادب څه دی، د مختلفو پوهانو رایې هم تاسو واورېدې او ومو لوستې. هیله لرم چې اوس به تاسو د ادب د لفظ پیژندګلو کولی شئ. کور مو ودان.